یو نظم دی د مکتب ملګری ته. د نظم عنوان دی دا خبرې د تقدیر دي. موږ د یو مکتب ملګری دواړه داسې لکه ورونه، محبت په مکولو په مکتب کې هم په لارو، شرارت په مکولو ته وی ذهن نه کمزوری، ته هر چاوی پیژندلی، زه په ټولو کې ذهینم هر استاز منلی. د مکتب په امتحان کې ما بستا مرسته کوله، ته په هر یو امتحان کې بس زما په نقل پاس وي. ورو ورو ورځې تېرېدلې، بیا ناڅاپه یو توپان شو د وختونو په طوفان کې. ته زما نه چرته رک شوې او زه ستا نه چرته رک شم. عجیبه غوندې قیصه ده، دا خبرې د تقدیر دي. ته افسر شوې په سرکار کې، زه مجرم د زمانې شم. ته ساتونکی د قانون شوې، زه باغي ستا د قانون شم. ته ملګری د تیارو شوې، زه ملګری د رڼا شم. ته مین شوې په محلو، زه مین په تورو غرونو. ته سکون باندې مین شوې، زه مین په تکلیفونو. عجیبه غوندې قیصه ده، دا خبرې د تقدیر دي. ته د هغه چا همکار شوې چې د مینې قاتلان دي، چې د مینې نه نفرت کړي. زه د هغه کاروان غړی چې د مینې لاروي دي، دوی د مینې لیوني دي. محبت کې صادقان دي، بس په مینه ټول قربان دي. زه خبرېږم زه پوهېږم ته په ما پسې غمجنې، زه به ډېر درته یادېږم. زه خبرېږم صاحبه، ته پوښتنه له هر چا کړې چې زما یو داسې یارو ما ته هم ګرانه یادېږي. ستا په مینه شکي نه یم، خو دا ته چې پکې پټې، زه په دې باندې شکي یم. ستا د مینې نه نفرت دی، زه د مینې محافظ یم. ته د یو کاروان سړی یې، زه د بل کاروان سړی یم. ته عاشق ته دې جهان یې، زه بیزار له دې جهانه. دې دنیا کې زما څه دي، زه د بل جهان سړی یم. اوس زه هغه هاشم نه یم، زه د مینې لیونی یم. دا قصه څه عجیبه ده، دا خبرې د تقدیر دي، او دا خبرې د تقدیر دي. سخت خوشحاله کېږم چې تر ځان بد اخلاقه وینم. سخت خوشحاله کېږم چې تر ځان بد اخلاقه وینم.